ګرانو ملګرو راغلی وو مرزو ته او په مرزو کې یو داسې شخصیت یو داسې هنرمند یو داسې عظیم انسان زمونږ نه د همیش لپاره جدا شو چې په پښتون کلتور پښتو ژبه پښتو ادب باندې ورک لیونی و زین الله جان چترالی ستار به غږولو یو وخت و چې زمونږ په دې ټول وطن کې د چترالی ستار صرف یو هنرمند و هغه شاد محمد بیا د هغه نه پس نور فنکاران پیدا شول خو دومره نوم چا ونه ګټلو څومره چې شاد محمد ګټلی او ورپسې بیا زین الله جان استاد وګټلو د هغې وجه دا وه چې د هغه د فن سره د لیونتوب تر حده پورې مینه وه هغه په ریډیو په سوونو نغمو کې سندرو کې ستار غږولی دی په ټلویزیون ما سره په څو پروګرامونو کې هیر به مې نشي او ولسي سندرې او خوند رنګ د حجرې مجلس د ټولو پروګرامونو کې په پی ټي وي کې را سره دی خو د کمال سړی دا و چې د ګورې موسیقار مو په موسیقۍ په رموزو باندې مې پوهېدو ناګانه پرون د غم دا خبر خور شو چې زین الله جان په حق ورسېدو نو اول خو ذهن منله نه ولې چې زین الله جان ساز دروغ جوړ ټیک ټاک سړی خو بس مرګ چې دی دا په نیټه دی چې څومره رزق وبخواړه الله لیکلي په دې دنیا کې نو اب برابرۍ سړی بیا به ځي مرزو ته راغلی وو مدګل استاذ اپریشن کړی دی راغلی دی را سره د سترګې اپریشن یې کړی دی او حجره کې ناست یو نو د هغه زامن بار نم پکې یو راغلی دی دلته چې کوم دی ای سره به خبرې کوو خو ما سره تر څنګه د هغه رور ناست دی نو ما خو چې ولیدو نو مایل مشر دی خو دی وایي چې نه زه هغه نه کشر یم محترم تاسو نامه څه ده او د زین الله جان ستاسو ورور کشر و مشر دا راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم زین الله جان زما مشر ورور یو کال ها هغه خوږ انسان و چې هغه به دا نه وي چې ته کشر یې ډېر عزت پې راکوو ډېر قدر پې راله کوو ډېر ناکامي انسان و ډېر قابلترین انسان و اکثر دپاره ما به یو خبره ورته وکړله هغه به ما له جواب هم رانه کو او راته بیا ښه وکړو وبخندل په دې زمونږ په دې علاقه کې په هر مړي کې موجود په هر حاضر کې موجود خدمت د غم حاضر ته چې روټۍ وړل دا ټول هر څه هغه سنبال کړي دي او په ډېره ښه طریقه باندې یې ژوند تېر کړی دی دا یو خبره تاسو نه هېره شوه چې ستاسو نامه او د والد صاحب مو څه نامه وه تاسو وروڼه ټول څو یئ ښه مونږ داسې ده چې زه حاجي سید جان تاسو ته مخامخ ناست یم سعید جان او زین الله جان زما نه کال مشر ورور خو هغه صفت پکې دا و چې د مشرۍ هغه ځای ما در راکړو تاسو کشر وئ مشر مشري تاسو ده نور وروڼه مو شته نه جی نور وروڼه نشته دوه وروڼه وئ زه حاجي سید جان هغه حاجي زین الله جان مرزی څنګه د چترالي ستار دا څوک یې خوښ و شاد محمد باندې مین و که نه د کلي کې څوک و چې دا ستار به غږو داسې وجې زموږ په دې علاقه کې دلته کې و ستار والا وو که نومونه والمه واخلئ نومونه نو جناب عجب خان عمرزی د هغه سره به ناست پاس و او داسې نور ډېر خو عجب خان صاحب داسې و چې هغه به د ستار شوق کوو او دی به چې اکثر به دې نه ویل موږ وایو چې خدای دې چېرته څه چې عجب خان ګلاره دغه ته به لاړو دیرې ته هلته به هغه سره د هغه حجره کې ناست و او په ستار به لګیا و شوق پې کوه هغه سر بیا برابرو د هغې نه پس بیا هغه الله پاک ډېر لرې بوته ډېر لرې حده پورې لاړه ورسېد ټي وي ریډیو ستاسو خو خلکو تکړو خلکو سره ملو شو لکه څنګه چې زمونږ د خوږ مشر دوی سره ملو شو هغه د لاندې نه په بره تاسو بوتې د کم وله ورکړله او ډېر لوی نوم یې وګټه زموږ په سرحد کې خصوصي یو ټایم کې هغه ته زما په خیال سره چې سرحد بلبل دغه هغه ته ملو شو چې لکه د ډېر قابلیت د پاکستان د ټول نه لویه تمغه چې دا صدارتي ایوارډ دی او هغه ورته ملو شوی دی دا راته وایي سید جان صاحب چې دا حجره کې خو ټول پښتانه ټنګ ټکور منګي سره او رباب سره ټپې چاربې ته وایي دا خو زموږ کلچر خو باقاعده د موسیقۍ د میدان ته وتل ریډیو ته تل ټلویزیون ته بیا فلم ته
نو په دې کوم تاسو د روډ سره یا تاسو والد صاحب ژوندی و چې د فن ته راوتی و؟ داسې و چې زمونږ والد صاحب جمدی او محمد یوسف حاجي زمونږ والد صاحب نومېده او داسې و چې هغه په ده دا سر نه خرابه و چې ته څه کوې نه هغه به ورته وخوانوي ټیک ته حقیقت خبره وه او ما ته باید اکثر دپاره زه چې بچي دا رول دی پوټې دغه دی نو زه شوق یې دی زه کوي دی نو او ته پرې نظر لاندې ساته حالانکې ما نه مشر رول هم و خو داسې و چې هغه که ما ورته خبره کړې ما سخت جواب نه یې راکړی چې لکه زه خو مشر یم یا دا یم یا دا یم یا دا په دې وجه هم د هغه جاړې وپسې سرګۍ ګوره یي د دې فن د برکته د دې هنر د برکته هغه یو نوم په پښتنه ټولنه کې او بلکې په ګرده نړۍ کې هغه خلک پیژني. ملګرو د زین الله جان صاحب زوی را سره ناست دی بچی څنګه حال دی؟ شکر جی تاسو څنګه یې؟ سم نامه د زویه؟ زما نوم جی بلال. بلال څه کوي څه کوي کار؟ زه جی بهر یم. بهر یې؟ او جی بس. څو وروڼه یې تاسو؟ مونږ جی درې وروڼه یو. ښه. زما نه دوه مشران. ښه. او زه د غونډو کشر یم. ښه. او جی سبقونه مو ویلي دي؟ سبقونه ویلي جی شکر یې په موږ باندې پلار تعلیمونه کړي. ښه. په غریبۍ کې او په ښه سختو کې او موږ تعلیمونه کړي. موږ دې مقام ته را رسول یو چې خپل مزدوري کوو. او تاسو نور دوه وروڼه چې دي هلته موجود دي؟ او جی زما مشر ورور ما سره ناست دی. ښه دې سره به خبرې اترې وکړو. څنګه کور کې د هغه تاسو سره رویه دوستانه ماحول و که نه؟ بعضې پښتانه سخت مزاجه وي شور شغرب هم کوي که نه؟ زمونږ پلار جی زمونږ سره تعلق داسې لکه د دوستانو په شان دی. مونږ ته چې تا ستغه خبره نه راکړې ښودنه یې ډېره کړې ده د ماشوموالي نه تر ته دې پورې چې اوسه پورې به راته ښودنه کوله. زمونږ پلار یو خوږ سړی و په دې سونه علاقه کې خلک یې صفت اوس هم کوي چې تا چا سره بده خبره نه مینه خوره کړې ده. که هغه په هغه خپل کتاب کې دي نو ټولې مینه ده. که هغه د خپل شوق دی د خپل فنو په هغې کې هم مینه ده او که د هغه د پلار پر روف کې و نو بچو ته ډېره مینه ورکړې. بلال ډېره مننه. الله دې د هغې هغه برکتونه ستاسو په جوله کې واچي او ستاسو په کور د خدای پاک نور برکتونه واچي. رضوان الله لالا څنګه یې؟ څنګه یې جګانو؟ طبیعت ښه دی؟ زما او ستاسو دا تعلق خو د ډېرې مودې نه دی د ریډیو د تیر روازونو د برکته دی. بالکل دی او ته به چې رالې نو تا به ما ته د زین الله جان خبرې کولې او هغه به چې ما سره ملو شو ما به تې ستا تپوس کولو. نن زین الله جان نشته څه وایې؟ نو بس زین الله جان چې بس زمونږ په سفر شو او خدای پاک بس دغه نیټه برابر کړه او بس دغه حفاظت مونږ وکړو. خدای پاک دغه ټولو خلکو له خدمت ورکړو دغه ټولو د کلي کندي خلکو خدمت وکړو او سنبال هم کړو. بل چې زین الله جان چې هلکو دی به مونږ سره ګرځېده کوم ځای کې چې مونږ مزدوري کوله دی به مونږ سره و خو دی چې د بچپن نه چې کوم د ستاره شوقي نو بس ځای په ځای مونږ سره په دیرو کې دغه شی پروت و ده به راغېست او ده په خپل هم چل زده کوو. نو بیا ځینې په دې مردو کې وجب خان نوم یې ولک دی چې اوس هغه به جزم کمزوری بوډا بیا دغه سره شاګردي شروع کړه. بیا چې هغه دونه دې په دې شاګرده کې مخکې شو چې ریډیو پاکستان کې فلمي دنیا کې هغه چې ډېر خدای پاک مشهور کړو او دونه مشهور شو چې خپل یعنې خطاب یې وګټه جي او ډېر قابل انسان و جي او بس هغه زمونږ د چې کوم دی نو پرون چې کوم دی نو جي بس لاړو هغې دنیا. زمونږ پلار اول خپل تعارف وکړئ. زما جي عرفان نوم دی ښه جي. او زمونږ پلار بس چا سره بد نه دي کړی دی کلي کې جنګ جګړې دا هېڅ هم نه دي کړی د چا اړی نه دی ازاد کړی. مونږ ته به لکه چا سره چیړو نه کوي جګړو نه کوي چا سره دغو نه کوي. هغه خدای پاک دومره هر څه ورکړو چې ګیلکارۍ سره شاعري به هم کوله جي ستار به هم دغه هر څه به یې کول خو چا سره یې څه دا راته وایه چې دا ستار هغه غږولو که نه چې ته کور کې به یې غږولو مور خو به دې ورته نه غوسه کېده؟ نه جي نه غوسه کېده به نه خو یاره کلي کې دا نه کوم دا چې زه کوم نو خپلو یاران دوستان مونږ درې وروڼه یو درې واڼې هم نه یو پرېښودې او جي او نه هغوی زمونږ ډېر ور باندې هم ښه تعلیم کړی بل باندې مونږ باندې هم کړی دی. نو بس تاسو څه کار روزګار کوئ؟ زه چې د ګیلکارۍ کار کوم جي زمونږ خانداني دا دغه دی مونږ ګیلکاران یو جي ترم دی جي ترونو بچي ماماګان ټول دغه دي. ښه جي. دا دې ما ته والد صاحب خپله مرکه کې ویلي او جي او
الله دې هغه وبخي امين او تاسو د رونو کې ترمنځ اتحاد او اتفاق دا د پلار روح ته بیا چې کوم دی نو د پلار روح ته بیا خفګان رسی کنه او اتحاد او اتفاق برقرار ساتي. ډیر مانو واجد ډسټریکټ پېښور کوټ کې ما هاي کوټ کې خجي او زميلا جان زماجي مشر ماما خجي او ډیر ښه انسان او لکه موږ سره غب شپر سکول دینا مطلب هفته وړاندې پېښور ته راغلو او سره دوستانو دلته وادو زه ورسره لاړم تقریبا 5-6 بجې موږ لاړو او د شپې 12 بجې دلته یو ځای واپس راغلو بیا ته 3 بجو پورې ما سره غب شپر سره کړی دي لکه انسان ښه انسان و طبيعت او د هر چا درونو خويندو ډېر زیات خیال ساته د کور مالت او د گاوند ډېر خیال ساتل دي او تاسو ماما او جی ماما او خوري رشتہ خوري نزي تاسو اوس ماشاءالله هاي کورټ تورسي وکیل خدای پښتو متل دی چې ماما ځانو غري د خوري ته پیدا شي څنګه چې تاسو ورکوټي پیسې ویسې بالکل جی اختر به پیسې به راکول موږ سره اختر کې هم د سم راکړي جی او مطلب ډېر ښه انسانو لګنه دا ټول خلک صفات کې لکه څوک چې د والم راشي هغه مجره ډېر بے ضرر انسانو ډېر ښه انسانو صحیح شو ډېر مننه السلام علیکم زه سمر سیخی او تاسو ټول سره نن د یو غم خبر شیر کوم زموږ د خپل چارسدي اوسیدونکو او مرزو سره تعلق لرونکو زین الله لاله چې تاسو ټول به پیژنې د هیڅ تعریف محتاج نه دي یو ډیر ښه ستار نواز سمره ګورم نو موږ سره دا لیجنډز ډیر کم پاتې شو او نن هغه د افسوس خبر تاسو درکوم چې زین الله لاله زموږ ومنس کې نشته هغه ډیټ شو وفات شولو دا یو ډیر د افسوس خبر د خپل ډیر زیات خفه شم افسوس کوم ول چې دا زموږ لیجنډز دي په پښتون کې ډیر کم لیجنډز پاتې شو کم چې د موږ لیجنډ ساتي نو زه تاسو ټول سره د افسوس شیر کوم تاسو ټول ډیر دواګانو کې چې الله دې هغه مغفرت وکړي الله دې ولې جنتونه نصیب کړي. السلام علیکم زما نوم ډاکټر مختیار دی او زه از میډیکل کنسلټنټ ایم سی کار کوم. اجي صاحب محترم زین الله اجي صاحب زما سکرو مو زما ماما مو زموږ مشر و او که زه دا خبره وکم چې را هغه د پښتو ثقافت پر سکړی دي نو دا خبره به غلطه نه وي او دا غي په دنیا کې نه پاتې کېدل د پښتو ثقافت لپاره یو تاوان بالکل یو ډېر غټ نقصان دی او الله دې کې چې هغه دې خو جنت الفردوس نصیب کړي او ډېر مننه. السلام علیکم سخی جان ما د چارسدي د رزړو اوسیدونکو او د خپل فنکارانو د چیرمن په یو وکړه باندې تاسو سره یو درې خبرې شیر کوم. د زین الله لاله کمی مونږ ډیر زیات محسوسو او واقعي د چې ډیر یو غټ فنکار زموږ د خوانه لاړ او چې نن دویم ورځ د سبا درېمه ده او ډیر زیات تکلیف د دې خبرې دی چې خدای دې کې چې داسې یو بل فنکار داسې زموږ په دې منځ کې اوسېږي چې دا هغه کمی برابر شي او مشکله ده نو موږ ټول ته ډیره ډیره دعاګانې کوو تاسو هم دعاګانې په یاد ساتئ او یو جهان مننه وایي تاسو چې ټول ته مهرباني وکړئ کمنټس کې داسې هغه ته دعاګانې کوي.